دا څو بجې دي؟ نو موږ راځو اول د بجو ستنه ګورو. دې ځای نه موږ ګورو دا به 12 وي، دا به 1 بجه شي، 2 بجې، 3 بجې، 4 بجې. داسې ښکاري چې له 4 بجو نه لږ څه دا ستنه تېره شوې ده. نو دا به 4 بجې وي ځکه 5 ته نه ده رسېدلې. نو لیکو دلته بجې دي 4. دقیقو لپاره راځو دغه اوږده ستنه کومه چې د دقیقو ستنه ده دا ګورو. دلته موږ راځو دلته به 0 وي، دغه هر یو خط 5 دقیقې ښیي. نو 0 5 10 دقیقې. نو 10 دقیقې له 4 نه تېرې دي یا 4 بجې او 10 دقیقې دي. ښه دلته راځو وایي دا څو بجې دي؟ نو موږ راځو اول د بجو ستنه ګورو، دا لنډه ستنه. نو دلته 12 دي، 1 بجه، 2 بجې، 3 بجې، 4 بجې، 5 بجې، 6 بجې، 7 بجې، 8 بجې، 9 بجې. 9 نه دغه د بجو ستنه تېره شوې ده او 10 ته نه ده رسېدلې. نو 9 بجې چې دي د 9 نه پیل کېږي او تر 10 بجو پورې، دغه منځ کې دا ساحه ټوله د 9 بجو ده. نو دلته لیکو چې بجې دي دا 9 بجې. او دقیقو لپاره راځو بیا دا اوږده ستنه ګورو. دلته 0 5 10 15 دقیقې، 20 دقیقې، 25 دقیقې او 30 دقیقې. نو دلته لیکو چې دا دي 9 بجې او 30 دقیقې. همدارنګه موږ بل رنګه هم دې ته کتلی شو. موږ پوهېږو چې ټولې 80 دقیقې دي یو ساعت کې. نو دا یې په نیمایي کې ده. نو د 80 نیمایي 30 دی. نو دا ځواب سم دی. دا څو بجې دي؟ راځو بیا ګورو د بجو ستنه. نو 0 1 بجه، 2 بجې، 3 بجې، 4 بجې، 5 بجې، 6 بجې، 7 بجې، 8 بجې، 9 بجې او 10 بجې. دلته 10 نه تېر شوي، 11 نه دي رسېدلي. همدارنګه موږ د کیڼ لاس نه هم شمار کولی شو. نو له دې ځای نه به په شا راځو. نو 12 11 10. نو دا 10 دي، 10 نه تېر شوي، لیکو چې 10 بجې. دقیقو دپاره راځو 0 5 10 15 او 20. دې ځای پورې 20 دقیقې راغلي، لیکو چې 10 بجې او 20 دقیقې دي.